د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا د داعش خلاف جګړه او مبارزه د امریکایي پوځي چارواکي لخوا وستایل شوه. نوموړې واکمنۍ خو د امریکا مهمه غوښتنه پر ځای کړه، خو پاکستان په غم ککړ کړ. د امریکا کومه غوښتنه دغه واکمنۍ منلي او پاکستان ته یې څنګه سرخوږی جوړ کړی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي د اسلامي امارت واکمنۍ د داعش ګڼ جنګیالي قبایلي سیمو ته تنبولي دي. جنرال مایکل آی کوریلا ویلي چې د نوموړې واکمنۍ له واکمنېدو وروسته اسلامي امارت د داعش پر وړاندې خپلې هڅې ډېرې کړې او ډېری جنګیالي د ډیورن کرښې په اوږدو کې قبایلي سیمو ته تنبولي دي. ښاغلي کوریلا پاکستان په ترهګرۍ ضد نړۍ کې یو ځانګړی ملګری وباله. نوموړی چې سږ کال په دوبي کې تقاعدېږي د امریکا د کانګرس د وسلوالو ځواکونو جرګګۍ ته یې د خبرو پر مهال ډیره کړې. داعش خراسان چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو متحرکو ترهګرو په ډله کې دی چې د امریکا په ګډون په نړۍ کې په بهرنیو دسیسو کې ښکیل دی. هغه له داعش خراسان سره په مبارزه کې د پاکستانی پوځ او لوی درستیز عاصم منیر د رول په اړه سپیناوی ورکړی دی. د په خپلو خبرو کې ویلي چې له پاکستان سره د یوې ځانګړې ملګرتیا له لارې دوی داعش خراسان څارلی، لسګونه یې وژلي دي. د هغو اړیکو له لارې چې موږ یې ورسره لرو او د استخباراتو چمتو کولو له لارې دوی لږ تر لږه 15 د داعش خراسان لوړ ارزښتي کسان نیولي دي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې پاکستان د 2021 کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي برید عامل امریکا ته سپارلی دی. نوموړي پوځي چارواکي ډیره کړه. لومړی اړیکه را سره د پوځ مشر منیر ونیوله چې ما هغه نیولی چمتو یم چې امریکا ته یې واستوم. شنونکي وایي که رښتیا هم داعش جنګیالي قبایلي سیمو ته تنبول شوي وي نو دا به د پاکستان د پوځ لپاره یو بل غټ سرخوږی وي. درنو لیدونکو له مالتیا